د مینې معجزه وه دروازې له تله راتله د مینې معجزه وه دروازې له تله راتله عجبه شان کیسه وه دروازې له تله راتله د ژمي اوږده شپه یې د چا یاد باندې سبا کړه د ژمي اوږده شپه یې د چا یاد باندې سبا کړه بیا هم خوله خوله وه دروازې له تله راتله که رانغلې عثمانه ته به ګورې زه به مړه یم که رانغلې عثمانه ته به ګورې زه به مړه یم تر دې مې حوصله وه دروازې له تله راتله ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې ملګرو تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو سیمه حیات آباد ته راغلي یو راسره ناست د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو ځوان فکر او زلمی شاعر ډېر وخته منا خلم راځئ په شریکه ورته د ادبي ګلونو په خپرونه کې هرکلی وایو عثمان شکور صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام انضمام خان ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دغه ادب دپاره منډې تړلې ووایي نو ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی خوشحاله اوسئ ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راویستو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لومبی مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته پخی ضرور غزل نه مخکې یو ټپیزه ده چې په زوره زوره په ژړا شوه پیغله سرتوره په ژړا شوه راغله د کوره په ژړا شوه او شوله نسکوره په ژړا شوه ته رانه لاړې زه دې چاته پرېښودمه مننه غزل دی چې د بېدردۍ په مرګ مو تل وژني موږ په پردو لاسونو خپل وژني خمار باګرام یې په ما نشي پیرزو تا په جنت جنت کابل وژني د ژوند سندرې د دوی نه دي خوښې ما په ټپه ما په غزل وژني تاسو یې مه منئ خو یاد وساتئ د پښتنو بهر اتل وژني ډېر ښکلی مننه تاسو یې مه منئ خو یاد وساتئ د پښتنو بهر اتل وژني زما ساده لالیه څه خبر یې ما او تا دواړه په څه چل وژني او مخته ده چې مننه غاړه غړۍ او خوله په خوله خو توبه غاړه غړۍ او خوله په خوله خو توبه عثمانه ما دې تش کتل وژني ډېر ښکلی زبردست خوندور شعرونه عثمان صاحب دا راسره ټول نه شریک کړي زموږ د پیج دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پېژندګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښه عثمان شکور مې نوم دی او د 1994 کې مې په باجوړ کې سترګې غړولي او دلته حیات آباد فیز 6 کې د ډېر وخت نه ژوند کومه تعلیمي کوم دغه چې مې روان دی دور نو هغه د پېښور پوهنتون نه جرنالیزم ډپارټمنټ نه روان دی دغه لنډه شان پېژندګلي صحیح ډېره ښه ده ملګرو سره دا هم شریک د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی انضمام خان شاعري خو داسې ده چې د ما ته داسې وخت نه یاد شي چې هغه ټایم نه ما باقاعده آغاز کړی خو ماشوموالي نه دغه شوق او ذوق و پردۍ غزلې به مو رانولې نوم به م پکې خپل لغه کړو نو هغه ټایم ما ته یاد شي خو بیا داسې د 2015 نه چې کله ما ته پته ولګېده نو معیار مې شروع کړی دی څه ناڅه هدف پورې خپل کوشش کوو جاري دی صحیح ډېره ښه ده پښتو ادب کې ډېر زیات تصنیف دي موږ سره نو کوم صنف دی ډېر زیات لیکلی دی دا راسره هم ما خو ټپې مې هم لیکلي دي ټپیزې مې هم لیکلي او غزل نظم دغه پورې او نثر باندې مې کوشش شروع کړی نو انشاءالله نثر کوم لږ ډېر ټیک دی جی ادبي دنیا کې بیا زده کړه چا نه کوئ استاد مو څوک یادېږي استاد خو زه به داسې خبره کوم انضمام خان چې څوک هم ښه شعر لیکي د هر چا نه مې ښه کافي ګورم او زده کړه ترې ډېره زیاته کوم نو او چې کوم دغه دی نوشاد کیمور صاحب هغه سره لږ ډېر دغه او بل د پښتو ادبي ټولنو ته ډېر زیات ځم نو زده کړه کوم دغه دور دی روان دی صحیح دا راسره هم شریک کړي تر
دې دمه به مو تقریبا څومره غزلې لیکلې وي د کتاب به برابر وي یا به نه وي برابر؟ غزلې نظمونه لیک مې ډېر کړی دی خو زه به د کتاب په حواله باندې یو خبره وکړم چې زما نیکه د خدای وبخي هغه کتابونه ډېر زیات لیکلي خو هغه ماته دغه یو نصیحت کړی و چې کتاب به کله هم چارسو نو کتاب به کله هم زر نه چاپ کړي ځکه یو وخت داسې راشي چې هغه بیا ته افسوس کې چې دا کتاب خو معیار برابر نه و چې اوس مې چاپ کړی وی نو ښه نه ده چې سبا بیا افسوس کوم د هغه نه اوس لږ سوچ وکړم ښه خبره ده. صحیح. نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کمې رایادېږي ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کم چې په طول پوره وي او معیاري وي. راسره ناست عثمان شکور صاحب کلامونه به ترې اورو چې کومې پوښتنې رایادېږي به درنه هم کوو. غزل اړخ ته راځو زه یم یو دوه غزلې درنه اورو کتونکي به هم دغه تمه لري نو غزلو نه پس بیا راځو. ارشاد جي. غزل دی چې روماني غزل دی ریباره نه دی راځي شر را پسې براوله هغه د مینې نه منکر را پسې مراوله ریباره نه دی راځي شر را پسې مراوله هغه د مینې نه منکر را پسې مراوله تمام ورځ یې د رقیب په څنګ کې تېره کړله ورسره ناست وي لوفر را پسې مراوله د هجر شپه د بېروخي یادومه ژاړم ربه ما واخله بل سحر را پسې مراوله موږ پښتانه د امن وږي د بابا پیروکار د جنګ نه ستړي یو لښکر را پسې مراوله. زبردست ډېر ښکلی. مننه. موږ پښتانه د امن وږي د بابا پیروکار د جنګ نه ستړي یو لښکر را پسې مراوله مسافري د په یو ګوټ کې چرته غلی پروت یم ډېر په بد حال یم اختر را پسې مراوله او مقته ده چې په زنکدن کې به هم دا چغې وهم عثمانه په زنکدن کې به هم دا چغې وهم عثمانه هغه په زړه باندې کافر را پسې مراوله. ډېر ښکلی زبردست. بل غزل دی چې پېښور لمبه لمبه شو کابل جان په وینو سور او ظالمه تا زما کړو هر ارمان په وینو سور. ډېر مننه. پېښور لمبه لمبه شو کابل جان په وینو سور ظالمه تا زما کړو هر ارمان په وینو سور زمونږ په وطن باندې څه داسې لوبې وشوې جومات مې هم شهید شو هم قرآن په وینو سور. مننه. زمونږ په وطن باندې څه داسې لوبې وشوې جومات مې هم شهید شو هم قرآن په وینو سور او پښتون د بېوسۍ څادر په غاړه راچولې راوړی مې نن ځکه دی ګریوان په وینو سور. بهترین شعر په ژوند باندې نور تنګ یم خالق ذوالجلاله په ژوند باندې نور تنګ یم خالق ذوالجلاله په هره لار کې پروت راته افغان په وینو سور د زړه په خاموشۍ کې مې سمدست قیامت جوړ شو چې را مې وړو جانانه ستا پیزوان په وینو سور او مقته ده چې عثمانه د وجود غوښې مې وخوړې کارغانو عثمانه د وجود غوښې مې وخوړې کارغانو دا ځکه راورېږي نن باران په وینو سور. ډېر ښکلی زبردست ښکلي شعرونه. شکور صاحب د نظم ذکر وشو نو غواړم چې بس نظم هم وورو نو ډېره زیاته مزه به وکړي کتونکي هم غوږ غوږ دي. نظم نه هم اورو. نظم دی زوړ نظم دی خو زما ډېر زیات خوښ دی. زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم خدای زه څومره بدبخت یم ما د چا ازار اخیستی زه د وخت نه په عذاب یم زه په مړو کې حساب یم ما چې سترګې غړولي ما په هر لوري ژړلي یو دهشت دی یوه ویره یو ژړا ده یو فریاد دی کله ځان ته چې مې خیال شي خو بیا زه هم بلها کلک یم زه د وخت سره په جنګ یم زه ولاړ ورته په ننګ یم ګناهګار لکه پسه یم نور د ژوند د خدایه تنګ یم سمه نه وینم په غره یم سم کباب په زړه یم کله یو را باندې راشي کله بل را باندې راشي امیدونه مې کړي خاورې سم غوبل را باندې راشي زه داسه تندر وهلې هر څه وینم خړوند یم هر څه اورم ګونګی یم خدایه بس دی قیامت کې نور عزت مې سلامت کې خدایا بس دی قیامت کړې نور عزت مو سلامت کړې دی بارود فضا کې زه په امن پسې ګرځم زه د امن په تلاش کې زه د ښاره پورې راغلم زه د کلي ړنګ کوڅو کې د چناره پورې راغلم. زبردست یقینا خوندور نظم و. عثمان شکور صاحب در سره هم شریک دی د کم شخصیت شعر اورئ خوښوئ؟ امام منظر صاحب ډېر زیات مې خوښ دی د هغې د لیکلو نو هغه همیشه فالو کوم او زده کړه ترې څه ناڅه کوم حده پورې چې څونه څه کیچ کولی شم. ډېره ښه ده. عثمان شکور صاحب یو به ستاسو د ژوند په حواله پوښتنه وکړو یو دوه کیفیات را سره هغه شریک کړئ چې کوم کې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي وئ او کوم کې تاسو ته ډېر زیات خفګان رسېدلی نو امید دی تاسو به ډېر ښه جواب به راکړئ. نو بلکل
دا تپوس مخکې هم زمانه شوی او زه به دا جواب بیا هم تاسو له درکمه چې کله هم په پښتنو باندې تکلیف راځي نو زما په خیال چې هغه زما د خفګان اخري حد وي که نه او ډېر زیات خفه کېږم او د خوشحالۍ خبره خو داسې ده چې خوشحالي خو شکر الحمدلله هر ټایم خوشحالي خو بیا هم چې کله ما په پی ایف کالج کې د تقریرونو مقابله وګټله او دویم پوزیشن مې پکې واخیستو نو هغه ورځ زه ډېر زیات خوشحاله وم. صحیح ډېره ښه ده. پروګرام کې یو غزل د نه بل اورو نو بس بیا به پروګرام راټول کړو. غزل نه مخکې یو درې شعره دي چې مونږ همیشه مات زړونه وړي دي مونږ زړه کې بد نه لرو چا سره او بیا په جنازه مې چېرته رانه شي بیا چې مې رخصت نه کړې دعا سره زه عثمان په دغه امید ژوند کوم خدای به مو یو ځای کړي چېرته بیا سره. غزل دی چې ارشاد مرغۍ اوس نه کوي چغار د یو سړي د لاسه مرغۍ اوس نه کوي چغار د یو سړي د لاسه ویر او ماتم کوي چنار د یو سړي د لاسه امن پسند یمه پښتون یمه په خپله خاوره وده مې نه کوي روزګار د یو سړي د لاسه. ډېر ښکلی زبردست. مننه. امن پسند یمه پښتون یمه په خپله خاوره وده مې نه کوي روزګار د یو سړي د لاسه په نه خبره یې کافر کړمه د کلي ملا ناحق ختلی یم په دار د یو سړي د لاسه زوی یې چا مړ کړو لیونۍ مور یې او تره ګرځي ځان ته خیري کوي ازار د یو سړي د لاسه غلبیل غلبیل یم مننه غلبیل غلبیل یم په وجود کې مې ساه هم نه لرم روغ نه یم مړی یم یار د یو سړي د لاسه او خوانه مې تللې د راتلو وعدې زړه کې ساتم خوانه مې تللې د راتلو وعدې زړه کې ساتم کړم به ټول عمر انتظار د یو سړي د لاسه او مقصده چې عثمانه زړه مې د هجران لمبو وهلی مدام عثمانه زړه مې د هجران لمبو وهلی مدام په کټ کې پروت یم بیمار د یو سړي د لاسه. ډېر زیاته مننه کوم. ډېر اعلی. یقینا خوندور شعرونه ملګرو زموږ د پروګرام مقصد خوارور رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول په دغه لړ کې نن راغلي وو دغه خوندور شعرونه مو واورېدو دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل د سره هم سبسکرایب کړئ. عثمان صاحب اخیره کې کتونکو له څه خبره کولی یا څه پیغام ورکول غواړي نو بالکل پیغام خو زما دغه د مینې پیغام وي چې یو بل له مینه ورکوي او چې چاته ګټه نشئ ورسولی نقصان خو کلام دا کوشش مه کوئ نو بس یو بل سره مینه وکړئ او بس خوشحاله ژوند تېر کړئ دا زما نن پیغام دی. ډېره زیاته مننه ملګرو خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.